قابلیت وګوره چې دومره قابلیت چې د 2 نفرو خوراک واچوي 2 نفر ته یقین وکړه دا د 2 نفرو خواړه ما شپه ته دا دي چې خلک د ډوډۍ ورکړه چې خلک خیر ببین وي او څوک موږ ته بدوي ونه کړي یعنې په خېټه باید ماړه وي او د خپل مشتریانو باندې ګرځم چې ورور غوښه هم کمه وي وریجې هم کمې وي څه شی کم وي د ترړ کڅو کباب وخوري دا کباب والا د دوی هم وریجې وړم تاسې د شینواري رستورانت یعنې قاري صاحب شینواري رستورانت هغه د چوپان برخه ګوري چوپان کباب دغه سړی به لږ وغږو دې له خاطر چې موږ غواړو چې تاسې ته مسلکي خبرې وکړي وروره سړی مه سې خیر و خیره دا نوم دې چیرې ده نوم مې محمد الله خیر محمد الله مصروف دې څه شي یې مصروف د چوپان کباب دا د چا فرمایش ده او د څو نفرو خوراک ده دا یو 15 فرمایش ده 8 نفر خوراک سرخانې په اړه باندې که انجینر صاحب لږ وایي انجینر صاحب د څومره وخت لپاره تاسې دغه میوه دلته ساتلی میوه خو ډېر هغه نه کېږي لکه انګور موږ د 1 میاشتې لپاره دلته ږدو د 1 میاشتې لپاره خرابېږي زیات هغه ګنجایش نه لري او مڼه چې ده نو په 4 میاشتې انشاءالله هېڅ مشکل نه لري او انار به هم ساتئ شئ ولې نه انار او دا کاغذ باشه اقتصادي شباب دا هغه ده دوا پې وهي چې خپل رنګ ونړوي او دغه نو انګور دي د دوی نو هغه تقریبا یو لاس راځي شوي چې راوړي دي د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو یو رقم یې دا ایښي دي ښه یو رقم یې دا دغه انګور نازولي دي چې تاسې فکر وکړئ چې همدغه 15 دقیقې مخکې له هغه نه چایلې نه ورته وایي تا کړه دا شکه پای نوره که ما تقریبا 1 سال میشه نصب کردیم دارای قبلا نظر بالای دولت 3 نوتی داشتیم پترول 92 بود پترول 80 بود و دیزل نظر به فرمان امیر صاحب تیل 80 فعلا در بازار نیست غیر ډېر داسې نه و اوس سیستم ته خو یو مثال یو جرم نرجایي کم نه نور نوي سیستمونه باندې ماجد ولري وزخانې ولري د ښځو ماجد ولري مخکې به دا نه و مخکې به هغه جای و د ټانګ امر به د واخیسته د مواد نفتي نه مو د رئیس وزارت زه حاجي قنداغا د کوچکین د کلي رئیس د شورا ووایم که سپینګیری ووایم د کوچکین د کلي رئیس د شورا یم نو موږ دلته د خپل په کلي و کور کې دغه ځینې جنجالونه مشکلات چې پیښیږي دا د جرګو مرکو له لارې حل کوو برادر بزرگوار موقعیت تانگ ما در جایی است که سیرویس میبینید شما اون طرف که به سرک شکردله به وصل شده دیگه شاه و روز وصل و این خود سرک شاراست میبینید شما شمال داره و این فرق تکامل میره و وقت زمانی که تانگ ما جور شده خب قبلا این کسی دوستای دیگه که اینجا فعالیت میکردن دور کردن اون بعد حال مربوط ما میشه و فعلا خود ما در این سایه مربوطه هم فعالیت داریم و هم از خود شش ماه تا 1 سال ذخایر داریم. بله ما تقریبا 2 میلیون لیتر تیل ما داخل سرای ما 2 میلیون لیتر تیل ما ذخیره داریم. ما خو قرارداد دولتی هم کار میکنیم، امرای امارات هم کار میکنیم و وقت زمانی که تو قرارداد میکنی اگر ذخیره نداشته باشی، اگر امکانات نداشته باشی، تو نمیتونی که به اون حکومت به اون زمانش تیل برسونی.
قانون قرارداد نمی است که تو در وقت زمان تیل باید است که جایی که قرارداد میشه تو تیل برسونی. روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو په سلامونو او نیکو هیلو مارکلای کوم خوشاله یم چې زه ته په مزه یو ځل بیا د یو راپور په وړاندې کولو سره قدرمنو دوستانو ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو دوستانو د کابل نه راووتی یم او اوس غواړم چې د کابل ښار یعنې د کابل او د چاریکارو ترمنځ د کابل د څوارلسګونو ولسوالۍ د ډلې د شکردرې ولسوالۍ په ساحه کې چې ساحې ته چې وایي دوغابات ورته وایي چې وایي خو منې نوم منې نه پوهېږم دلته د جلال آباد شینواري د قاري صاحب هوټل ته راغلی یم. غواړم چې دغه هوټل کې تاسو ته قدرمنو دوستانو کو د دوی خدمات تاسو ته در وښیم. خبرې به کوو د قاري صاحب هوټل په اړه باندې. ډېر خلکو ماته صفتونه کړي وو دغه ټول امکانات لري شپه ورځ دوی دلته خدمات کوي او حتی مسافرخانه هم د ما په نظر لکه سیلري کې نه لري نه پوهېږم. اوس نو لږ یو دمه به درته وکړو دا سړی به پیدا کړو د هوټل مشر به پیدا کړو او د دغه هوټل په خدماتو باندې به وغږیږو چې کوم ډول خواړه وطني خواړه دوی خلکو ته ورکوي. او دا خو شینواري دي شینواري خو ډېر تکړه خلک دي. هغه شعر یې ویلی ده په دې باړه کې وایي اوبه ګډې وډې ځي نه شینواري لونګینه. اوس راځي دغه چې کې به دا خبره معلومه کړو چې دا شینواري لونګین دي که نه. او بیا به لاړ شو د دغه ګزارش نورو برخو ته موږ سره پاتې شئ. او هغه دوستانو هېوادوالو نه هم ډېره مننه کوو چې زموږ یوټیوب چینل په داخل او خارج کې په خوند او مینې سره ګوري زموږ خپرونې سبسکرایبي لایکوي شیر کوي. دوی نه ډېره مننه. اوس به لاړ شو مشر به پیدا کړو. چیرې قاري صاحب دوستانو قاري صاحب دا لوی هوټل ده. السلام علیکم. خیر احوال ده خیر ده قراري ده خیر روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو قاري صاحب یو تکړه سړی ده په دې سیمه کې نوم ګټلی ده. خلکو ته خدمات کړي دغه خواته چې دغه 18 ولایتونو خلک دي دا ټولو سره بلد دي. دلته راځي چاته اوبه پټې ورکړي چاته ډوډۍ پټه ورکړي یعنې دا معنا چې خلکو ته خلک نازوي. نو په نازولو کې اوس توابه مزه هم راغلی ده چې توابه مزه هم ونازوي. په موږ باندې به د ماشوم ډوډۍ کړایي به موږ وخوري او دلته به موږ خپله دا دغه د حاجي صاحب خوږې خبرې تاسو سره شریک وکړو. نو دا به اوس په خپله خوږه ژبه ځان تاسو ته در وپېژني. موږ په نوم د قاري دی پېژنو. اوس دا چې قاري ده دی نوم یې قاري ده که نوم یې بل شی ده دغه یو هغه یې تخلص یې قاري ښه ده. بل په خیر راغلې ټوله پرې طبیعت وکړی خیر وکړی چې په خیر راغلې دې ته شکردنې ته ډېره مننه. کور ودان حاجي صاحب ته په خپله خوږه ژبه ځان دې وپېژنه. نوم دې چې ده د کوم ولایت او څنګه دلته په شمالي کې ته دغسې یو رستورانت جوړ کړی دی چې د خلکو زړه ډېر لاسته راوړی ده. دا خو داسې کار و چې د پاکستان کې پاکستان بعد دغه شمالي کې مې هوټل جوړ کړی او په شمالي کې هوټل مې جوړ کړی. الحمدلله زما دغه حساب او کتاب په دې مقدار باندې خو الحمدلله د شمالي خلک ډېر ښه خلک دي او کوم شی د په هغه ښار حساب کتاب باندې دي او ډېر ښه خلک دي. الحمدلله خو ډېر راضي یم په خپل هوټل باندې خپل کاروبار باندې او نوم یې قدرت الله دی او قاریتوب یې هم کړی دی او همدا قاري باندې مشهور شوم. ډېر ښه دا د قاریتوب په برکت باندې او داسې د الله تعالی د کلام په یادولو یا استفادې کې یا په کارولو کې بس الله تعالی دغسې سیستم درته درکړی دی. خلکو زړه دې لاسته راوړی دی. خلک په خېټه مړې ام خورما ام ثواب دا دواړه دې کړي دي. اوس به راسو د تا د هوټل په خدماتو وغږېږه چې د تا هوټل کې څو وخته خلکو ته ډوډۍ ورکوي او څو ساعته دا فعال وي؟ دا اوس سبا صاحب د 6 بجو نه وروسته یا د 15 بجو نه پاس تر شپې 11 بجو پورې د کوم خلک د کندوز د بغلان د پنجشیر د کاپیسا د پروان
د سبت شمال څونه ولایتونه موږ شاګردان ټول ته خدمات وکړي او بله خبر دا ده چې موږ چا سره د پیسو میسو جګړې هم نه کوو احکام یې راکړي او که زیات یې راکړي او کوم ترموچیا څوک غواړي که مسلمان مریض په دې راته هغه مفت کلجي ده یعنې په دې تاسې په رستوران کې چای ورکول دا فری ده دا په پیسو حساب دا پیسو باندې حساب او بل دا راته وایه چې څو وخته ډوډۍ ورکوئ 3 وخته ډوډۍ ورکوو او څو وخته څو ساعته دا فعال وي دا سبا د 15 بجو نور شپې تر 11 بجو پورې بیا فعال 11 بجو بعد 11 بجو نور استراحت وخت او شاګردانو کې به نور دغه پاتې نه به دغه مو کیږي راځه چې اول د اشپزخانې ته لاړ شو د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د قاري صاحب شینواري په هغه کې په رستورانت کې په اشپزخانې کې داخليږو چې د اشپزخانې وضعیت سره کم ده تاسو خو به لیدلی چې د بعضې هوټلو اشپزخانې ګډوډې دي نو د قاري صاحب اشپزخانه به مو اوس موږ وګورو چې څومره په ستاندرد ولاړه ده په یو وخت کې 100,000 نفرو ته دی ورکوی شي خواړه ورکوی شي راځه قاري صاحب دا چبلی کباب د مشهور چبلی کباب ده او دا وسط مروت پاکستان نه راوستي او دا وسط د مسلکی چبلی کباب ډېر مشهور ده خیر اوسې دا د چبلی کباب برخه ده راځه دا نور څه دي دا دلته پخېږي چرګ کړی پخېږي د پسه کړی پخېږي دا د چرګ کړی د پسه کړی نغارې ده یعنې مقصد چې هغه راسي مشتریان راسي نو د تاسې هغه اشپزان عاجل په سر دی 10-15 دقیقو کې خواړه ورته برابري او ورته وړي ورته برابرېږي هر څه چې غواړي زمونږ د 10 روپو لوبیا نه شروع ده بس پسه پورې موږ دلته خدمات لرو او مشتریانو ته شیان برابرو کامرامان د تا په اشپزخانې کې اوس حیران پاتې ده چې زه اوس له کومې خوا نه شروع کړم کومې خوا نه تصویر واخلم دا راته وایي چې دا د پلونو هغه دیګی دی چېرې ده راځه د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو موږ وضعیت له ګډوډ شو د خلکو اشپزخانه ډېره لویه ده کامرامان د تا په جای د ما په تصاویرات دي ماشاءالله دا له دوستانو قابلي ته ګوره چې دومره قابلیت شي چې د 2 نفرو خوراک واچوي یو نفر ته یقین وکړه دا د 2 نفرو خواړه ما شپه ته دا دي چې خلک د ډوډۍ ورکړه چې خلک خیر بيبين وي او څوک موږ ته بدوي ونه کړي یعنې په خېټه باید ماړی وي او د خپل مشتریان باندې ګرځم چې غوښه هم کموي وریجې هم کموي څه شی کموي د ترانکسو کباب وخوري دا کباب والا د دوی هم وریجې وړم کابل کې له پیپسي سره له هغه سره ترکاري سره او وی ډوډۍ سره کې انیمه ډوډۍ سره په ما په 170 روپۍ هغه خوراک هغه کې بای کې دلته تاسو سو درنه زمونږ 150 روپۍ دی یو ډوډۍ ته بس ورکوم راکه قاری سبب د نرسوي و همیشه کوي داسې د خلکو سړي د لاس سره وړي د په کاروبار کې دی الله تعالی و دور برکات واچي سي خبره په ټولونه سرګردان وسی وایرا پاتې سي سره کوم وساته مدور ډیر دی او راځه نور پرته دي د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو تاسو همدا اوس مهال د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل نه د قاری د مال والا را روان رستورانت ننداره کوي مال را روان مال والا را روان دي لروړي خوري ډیر خوشاله دي او داسم کې مونږم کې ډوړې خوري چې دوه نفر په هغه باندې کېنیم او به موږ وګورئ او هغه موږ راځه دوستانو مال ګوستې په وایي چې مال والا راغی اوس مالونه راکده کی او دال الو هم د شپه می کنه قاری صاحب د ورځې سو دانه پسونه لاله وي د ورځې دوه پسونه درې پسونه کې خدميږي او درې پسونه واخه په مصرفيږي نو هو مصرفيږي الحمد تاسو یخشالونه لري هو یخشالونه چیرته دي یخشال یو داده والته دي چرته دوستانو موږ خو ګوره چې وایو اما شی راوځي د شینوارو په زیاتره رستورانونو کې همدا که خوی داسې د میلمه قدر عزت کې او د پاتې سوي کتهونه کې چې پاتې سي په یخچال موږ الان پاتې کېږم نه ماشه د ټول څه په ټول شپې پورې خدمات لري موږ کمیږو پاتې کېږي نه ګوره دوستانو ګوره د انرژیانو هغه هم لري الماري نه د یخچال د چارج ګوره په دې کې رنګارنګ سیاري انرژیا درشي کې دا سړی ګوره دا کاریګر به کړي دا غریب خدمتګار دی د کومه مالنګ د خدای د دا کور چې دا شینواره ده نه دا نه غو دا شینواره ده شینواره نه د لغمان مزه د لغمان د دوړ یو خبره د صافای څه دي چې صافای څه زمون ترزوي دا دغه رستوران کې څو کال کې ست کار کې تقریبا 10 کال کې 10 کال کې د څه خبره تا ونه اوریدلې چې ته خپه سوي وځي نه قاری صاحب د کور آبادی
قاري صاحب نه به څوک خفه کېږي ته خپله وایاستې تواب هم زه خفه نه شي او د موږ کمرمان خفه نه شي څوک هم نه خفه کېږي راځئ راځه دوستانو حساب ګډوډ شوی ده هلته ګورئ ماشاءالله دلته بس یو جریب هغه ده باغچه ده باغچه به یې که هو دا باغچه د زنانو دپاره آباد واقع د بهخلونو کېږي ډېر ښه کمرمان هم ځان ټینګ کړه دلته تصاویرو لپاره د قاري صاحب رستورانت ډېر ښایسته وکړی ګوره هلته سوپونه ورغلل هلته سوپ ورته وایي که نه هو دا سوپ وایي موږ ډېر دا سوپ موږ ریګان ورکوو بل ځای کې 10 روپۍ صاحب خو موږ مفتې ورکوو هغه ته مېلمنو ته او دلته تاسې هغه لري ګوره اضافه غرفې او هغه لري چې دا اضافه د مېلمانه بعض راځي جدا یې خوري زنانه راځي او نور خلک راځي بعض وخت موسسات والا راځي او دلته کښېني خپلو فامیلو سره راتلی شي ازاده ارام هغه ده فضا ده مطلب امنیتي فضا دلته ښه خپره ده نو بلکل که نه د شکردرې امنیه قمنداني ګزمې داسې یینې دلته راځي هغه غریبان شپه ورځې زموږ خدمات لپاره راځي امیر کنټرول قمندانۍ داسې نور خلک راځي جنیان ګرځي په موټرسایکلو باندې په موټرو کې ګرځي او د شپې ورځې موږ زه شپې 11 بجې کور ته ځم او دلته زما جمهوریت وختو کې هغه وخت لږ ارامي وه ډېر ښه وخت دی الحمدلله قاري صاحب دوستانو چې ګورئ چې د میلمستیا لافې وهلی نشتمه خو په مینه کې به مې کمی نه وي دا خبره ده دوستانو تاسې ګورئ چې هغه امکانات یا سهولتونه چې د ده په واک او اختیار کې ول هغه ټول دلته برابر کړي دي داسې لوی غرفې جوړې کړي دي یعنې تختونه د هغه فرش کې هوار کړی بالښتونه هم هغه دي ښه ښایست دې خوا نه منظرې ته ګوره کمرمین وروښیې دوستانو ته یعنې دلته کولی شي په یو وخت کې 20 فامیله راشي خپل هغه فامیل سره راشي دلته کښېني 8 نفره کېناستی شي نور بس نورو برخو ته راځي ښه قاري صاحب له خپل کاروبار نه راځي الحمدلله د الله احسان دی شکر ډېر راځي دلته د تاسې شاګردان 15 وخته په جمع باندې لمونځونه کوي په جمع کې څوک چې مونږ نه کوي هغه شاګرد نشم نه زما شاګردان ټول دینداره خلک دي قدرمنو دوستانو هغه وایي چې هغه شاګرد چې باید لمونځ ونه کړي او په جمع لمونځ به ونه کړي نو هغه بیا وایي نه پرېږدم ښه کوي پوره ده دې خاطر هغه بې نمازي کوي کاروبار خرابوي بلاد کې بار برکت نه وي وراره سلام علیکم ستړی مه سې ښې خیر خو د نوم دې چی ده عبادالله چی پخې شینواري رستورانت کې کباب که څو خوراک کباب دی او دا د چا فرمایش ده دا د مشتریانو فرمایش ده 15 خوراکه دي 15 خوراکه کوم رقم کباب د نوم چی ده دلته 3 رقمه کباب دي تیکه کباب چوپان کباب او چرګ کباب یعنی څو ملاقه باید ورکړي چې دا پاخیستي 3 ملاقه ورکړي چې دا پاخیستي او اخته کول په څومره وخت کې نیم ساعت اخته کول دي څو ورځې مخکې شپې اخته کوو سبا استفاده کوو ډېر ښه څنګه را دی د رستوران د مالک لخوا تاسې ښه تشویق کېږئ قدر عزت هم کوي زموږ مالک قاري صاحب ډېر ښه سړی دی او موږ د مشتریانو په خدمت کې دغه غوښې چې تاسې هغه ته راوړي کباب لپاره دا له کوم ځای نه هغه کوئ پیدا کوئ دا دلته د قلعه مراد بیګ نه راوړو خانقاویان دي خیر اوسي د تاسې د غوښې وړ غوښه ده نو تازه غوښې دي بهترینه غوښه ده د قاري صاحب شینواري سوجي برخه ده وروره سړی به سي خیر وخره ده نوم دې چی ده نوم یې عبدالخبیر د کوم ځای ننګرهار کوم ولسوالۍ سخوت ولسوالۍ که شینواری نه نو نه شینوار همسایګان است ډېر ښه دا راته وایه چې شاګردي دې چېرته کړې ده او دغه کسب دې خوښ دی یا نه کسب مې خوښ ده شاګردي مې هم شینواري کې کړې ده او کسب مې د شینواریانو مې زده کړې ده کوم وخت هغه ورکوي دغه سوجي یا دغه چرګ که نه هغه ته ورکوي مشتري ته مشتری ته کوم یو آماده اوسي ښه پوخ اوسي هغه وخت چې غواړي چې پوخ نه ورلېږي نه چې پوخ نه ورکوو ته په څه رقم پوهېږې چې دا پوخ سو دا خو هغه خپل مسلک لري چې پوخ شي خپله معلومېږي چې دغه پوخ ده دغه خام ده اوس یې پوخ و خام راوښیه راځه دې کې چې دغه یو پوخ ده دا نې خام دی او دغه چې ما ورته تب غواړي دا هم پاخه دي آفرین دا څو ساعته کېږي چې دغه اور په سر باندې پراته دي دا خو تقریبا نیم ساعت کېږي چې مخ تر مخکې موږ آماده کوو نیم ساعت یعنې پخېږي انشاءالله آفرین او مابین کې چې اچوئ دې خاطر چې بعضې خلک وایي ښه دا خام بویک وایي ورکړي
د بوی د ورکولو لپاره تاسو کومه طریقونه هغې کار لپاره اخلئ؟ هغه وږه اچوو زرجبین اچوو مسالې پکې اچوو هغه شیان ټول بیا ورکوي بیا ورکي او دغسې ولاړ دي دا د څو ورځو لپاره باید دلته ودرېږي تر عارف خو صاحب صفحې درولي د غرمې د خطر ابلیګا لپاره بیا نور درکو خانه دومره چرګان باید لاړ شي که نه روزانه لږ 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 چې تازه په تازه لاړ شي چرګان هم هغه یخ والا دي که نه هغه داسې تازه تازه حلالوي نه تازه جلال آباد نه راغواړي وطني چرګان دي ډېر خارجي نه دي تاسې د شینواري رستورانت یعنی قاري صاحب شینواري رستورانت د هغه د چوپان برخه ګوري چوپان کباب دغه سړی به لږ وغږو دې خاطر چې موږ غواړو چې تاسې ته مسلکي خبرې وکړي وروره سړی به سې خیر وخره دا نوم دې چیرې ده نوم مې محمد الله خیا محمد الله مصروف دې څه شي یې مصروف د چوپان کباب دا د چا فرمایش ده او د څو نفرو خوراک ده دا یو 15 فرمایش ده 7 نفر خوراک واته څو کیلو 15 کیلو 15 کیلو ټول دې کړله وا تلوي دا ده کې اوس یې تولې څومره شوه دا سلا 3 کیلو 3.5 کیلو سره 15 کیلو پوره کې بیا بالا نه ټوله کې دې دا راته وسه خپل کسب کې خوشاله شکر الحمدلله حاجي صاحب د تا د خواکې وړ هغه غوښې دلته تاسو ته راوړي بالکل داسې غوښې راوړي چې هم د مونږ خوښ کوي هم د مشتري خوښ کوي د تا کوم رقم کباب خوښېږي کباب غون کباب دا کو چوپان کباب کې غون نه بهتره ښه او هغه خلکو ته بیان چیرې چې چوپان کباب سره په احتیاط باندې وخوري دې خاطر چې دا غاښونه ډېر مهم دي غاښونه باندې له پام باندې ولا د سپینګیري سراجي په دم والا دی وخوري او سپینګیري سراجي به دم دی وخوري دا شینواره کباب دا او اصلي کو چوپان به دم والا ډېر مننه تانه کور د افغان تاسو خپل خوراک کوئ قرهباغ نه د مال راوړ چیرته وړي عریب زازې ته وړي خپله د همغه جي که مال د په ارزانه واخیسته که قیمته بیه والله خوب هم تاثیر و چی دې واخیستل سکی مې واخیستل سکی دې واخیستل ښه دلته د شینواري رستورانت ته راغلی څه شی دې خواخیستول په دې رستورانت کې دا پلاو خوښ ده بل څه شی نه کوي او پلاو کې څه شی کېدي تاسو ته پلاو کې ښه ده غوښه شته ده لږه نومونه چک چک وایه غوښه ده نور څه نشته یو لوبیا دي لوبیا ده غوښه ده او ترکاري ده او چای ده ډېر ښه ډېر ښه وروره ستړی مې سې ته تم د سره عارف زازې ته ځي واوره ورېدلې ده که نه تر اوسه پورې او هغه په ساړه به هم ډېر وي که ډېر عارف زازې په هغه منظره اوس څنګه ده منظره خرابه سوي خو به نه وي سږ کال یې هغه زڼغوزي وخوړل ښه ډېر چا سره دې وخوړل ځان سره مې خوړل خانې سره مې خوړل بچیو سره مې خوړل تاسې خپله باغونه لرئ د زڼغوزیو آفرین ډېره مننه سلام علیکم برادر. وعلیکم السلام. چی حال داری جان جور قراری است؟ شکر است خدا را. مهمان شینواری کباب هستن دیگه. بله بله امروز بخیر آمدیم سون قره‌باغ ما رفتیم دیدیم که برای بخیر از همین شینواری. چی فرمایش دادین؟ حالا فعلا شینواری نه چیز نخوردیم یک ذره عجله داشتیم رفتیم دیدیم که قابلی آورد. خب قابلی رو فرمایش دادین. چطور از قابلیش بدنتان است؟ بسیار قابلی خوب است بسیار مزه‌دار است. همین کسی که پخته کرده بسیار آشپز لایق است بسیار خوب است هر چیزی است. روغنش کدام رقم روغن است؟ کنجد است. کنجد است؟ کنجد است بله. گوشت پخته بود؟ گوشتش خواه نه دیگه گوشت. تو چک بزن چطور مزه‌دار است؟
دندانات پوره است. بله بله. صحیح خوردن میتونی. کسی دندان نداشته باشه بیخی همین گوشت پخته نرم. وطندار مادرشی. ماندناش جور است. خود چی فرمایش دادی؟ والا قبلی فرمایش ورکړه. قبلی فرمایش ورکړه ده. د شینواری کباب یا شینواری رستوران کواله پچیش کې ده دغه دی ویلې بس کې بعد. یار نو دو خدا کړای فرمایش ته نو چوپان کباب او کړای او دا. قابلی دا ټول شان کې هغه درجه یک دی نه درجه وال. خو سره مخه دا نور شان کې درجه یک. نرخونه څنګه دي؟ نرخونه یې خدي بند دي. انصاف لري. او انصاف لري. ډیر مننه. بگو که کجا روان هستی که تو سرگردان هستی؟ سرگردان ان شاء الله که نیستیم بامیان یک چکر رونده هستیم بخیر. دی زمستان. بله. دی وقت خونه خواهد خوردی. ان شاء الله که از هر چی مجهز است. اندیوالا داری؟ نه استاد جمیل که خود آوردیم میریم. این بلد است به بامیان. خودم بلد هستم. بند امیر میرین یعنی؟ ان شاء الله. دوجه دستار بند امیر سر بندش یک مالک بخورین یا یخک گرفته میگه. اسکی میرم. نگرفته؟ اسکی میری؟ یا دارن؟ بیشک مشتریان ته پیغام سنشته ده بس د ډوډۍ خوړلو لپاره کوم ادرس ته راشي؟ ادرس هودا ده. کوم خوراکونو لپاره دی دلته راشي؟ دلته خوراکونه مو سره قسم شته چوپان کباب روش او پاسه پسه د پوخ دی وړي خوراک نیولې ده. سامسونه نیولې تر لوبیا نیولې تر کړیانو چوپان هر څه پور کڅو غواړي ضرورت موږ میان په سیخانو کې پخاو او په غوړو کې پخاو. د روان افغان ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو د موږ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. د ګزارش نورو برخو ته تاسې رابلمه موږ سره پاتې سئ. هغه وخت راورسېد چې زه هم ستړی شوم چې نور د پښو کې مې اوس دمه پاتې نه ده. مال دلته به دغه ډوډۍ وخورم. ډوډۍ خپله قاري صاحب چې خپله ناسته مخامخ قاري صاحب ویلې چې تاسې ډوډۍ خوړلې نه ولا که دې پرېږدم چې وځېدله هغه نه هوټل ته. نو اوس د ترتیبات نیولي دي د قاري صاحب د رستورانت د ډوډۍ یو نمونه به تاسې در وښي. دا داسې نه ده چې سپیشل توا به مزې ته دا برابره سوې ده. دا خاص خوراک د دوستانو تاسې ګوري چې دا هغه ته مولنګ ورته وایي یا د فارسي په خبره باندې مولنګ دا دې کې غټ غټ هډوکي دي. ګوره دوستانو چې هغه مبای کې مغزونه دي. دا مولنګ دا د 3 نفرو دا خو دا کله خوړی سوزم وړم یم او قدرمنو دوستانو دا هغه ده دې ته سوجي چرګ دا د 2 خوراک یو نیم خوراک همدوره برابر کړی ده. ته ګورې چې پخولو ته ګوره دوستانو لږ به نمونه وګورم. زاوله دې لیدلې له زاولې نه لاره هغه ده سوجي ده او دا د خویسته که سیات چې صفت کوو لا کم نه ګوره ترکاري ته ګوره هغه ورنه جوړ کړي ګوله لالی ورنه جوړ کړي. بیا دغه بادرنګ ونه قلبونه جوړ کړي دي. ورته ده کمره باندې ګوره قلب یې جوړ کړی ده. که دا بل دا د شکردري هغه مستې دي چې دوستانو چې ډېر کمو خلکو به خوړلي دي. صرف د شکردري خلکو دا خوړلي دي. اوس یې توا وه مزه به مې یو څاکه پرې وکړي. خوږې دي لکه قیماق. دا دې په دې دا ایسته کار شایسته ورسره چایونه دي لوبیا دي کې چکني دي. نو دا و د موږ هغه راپور چې تاسو ته مې وړاندې کړ د روان افغان ګروپ د همدغه ګزارش نورې برخې وګورئ موږ سره پاتې سئ. نوشي جان قاري صاحب سلام خدمت شما، خدمت بیننده های شما. عبدالوارث هستم، یک تن از کارمندان سرخانه برکت صبوری و فعلا واقع پل صوفیان ولسوالی شکردره. بسیار خوب. در مورد سرخانه برای بیننده معلومات بدهید. سرخانه چه وقت جور شده و کجایش چقدر ظرفیت چقدر میوه یا سبزیجات یا میوه‌جات دیگه داره؟ این سرخانه که از سال اولش است که شروع به فعالیت کرده. اکثر از سبب ما میتونیم که اینجا نگهداری کنیم
و به طور اصلی و مداوم تا به 3 ماه. همین مسئولیت ساختمان زیر که کده و گرارای چی بوده؟ ساختمان صاحب براناره کوچی هستند. دیگه سرخانه را کجا عیار کردن بخواهیم که به استاندارداش بشه مشکل نمونه بفرمایید. جنوارم ما گروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو سرخانې به تاسو لیدلي خو دا سرخانه ډېره مجهزه ډېره استاندارد جوړه شوې ده. داسې یو تاپ ده دې کې یخ د یخ تاپ ده کې رطوبت لري او انګورو ته یو هغه ورکوو رطوبت ورکوو. ګوره هغه ورور هم د نر زوی په دغه سرخانې کې خرابه نه شي. داسې یو بوی د دوا دې ته راغی. ښه قدرمنو دوستانو د دې سرخانې په اړه باندې که انجینر صاحب لږ ووایي. انجینر صاحب د څومره وخت لپاره تاسې دغه میوه دلته ساتلی؟ میوه خو ډېر هغه نه کېږي لکه انګور موږ د یوې میاشتې لپاره دلته ږدو. د یوې میاشتې لپاره خرابېږي زیات هغه ګنجایش نه لري. او مڼه چې ده نو په شپږو میاشتو انشاءالله هېڅ مشکل نه لري. او انار به هم ساتلی شئ؟ ولې نه انار ډېر ښه. اوس خو حمایت نشته نو مشکل د برق لرو موږ دغه اوس که درته ووایم 4 ساعته جنریټر چالانه ده تقریبا 1,000 زه تیل راوړم هره ورځ داسې نه چې هره ورځ 1,000 افغانۍ 1,000 افغانۍ روزانه ولا هو زه هغه تیل ورته راوړم هغه د پلونه ستا هلته ټانک کې ده د حکومت کوم امکانات تاسو ته برابر کړي چې څو خودکفا شي؟ بس برق موږ ته جوړ کړ له خیره و هغه هغې خوا ته هم گنجایش دی او 15 لک کثافات جای لرو هغه هم جوړوو 15 لک کثافات نور هم پکې جای شي. تاسې خپلو هیوادوالو ته خصوصا سرمایه ګزارانو ته څه پیغام لري چې د دوی د میوه‌جاتو د ساتلو لپاره تاسې کومه ذمه ورته وایي؟ انشاءالله تعالی چې هره ذمه به یې موږ ورته ووایو نو موږ کوشش کوو چې خلکو ته راحت د خلکو لپاره خدمت کوو. د کوم ځای انجینر صاحب ته اوس یو مهرباني وکړه عملا موږ باندې یو سبق هغه که راوښیه چې موږ وګورو چې دا څومره ورځې کېږي چې دا تاسو کېږي او تر اوسه پورې ساتلي او دا کاغذ بس اقتصادي شفاف دا هغه ده دوا پیوهي چې خپل رنګ ونړوي او دغه نو انګور دي د دوی دغه تقریبا یو 10 ورځې شوي چې راوړي دي. تېرواره ما ګروپ یوټیوب چینل قدرمنو دوستانو یو رقم یې دا ایښي دي ښه یو رقم یې دغه انګور نازولي دي چې تاسې فکر وکړئ چې همدغه 15 دقیقې مخکې هغه نه شایلې نه ورته وایي تاک نه دا اشکول شوي دي و بېشکه دي یعنې تاسې کولی شئ چې تر یوې میاشتې پورې نور هم دا وساتئ. هو ساتلی شي عین شکل انشاءالله تغییرات به نه وي پکې هېڅ هغه به هم نه وي. تاسې صرف د شمالي هغه ولایتونو یا ولسوالیو اندوس د میدان وردګو نه موږ ته راغلي د غوربند نه راغلي مڼې او انګور چې دي همدغه د کلکان د ولسوالۍ دي د شکردرې د ولسوالۍ دي او د فرضي د ولسوالۍ دي. سرخانه کې د یوې میاشتې لپاره عمر که تاسې ساتئ شئ؟ نه 3 میاشتې قرارداد ده نو مقصد یو میاشت 2 میاشتې هغه نه خپل سړي طبیعت ده نو سر چې څه وخت وړي تقریبا دا میوه باید کوم ولایتو ته کوم ممالکو ته صادرېږي؟ والله کوشش موږ هم د سرخانه جوړه کړې خلکو خدمت لپاره همدلته موږ خپله یې وساتو همد خپله میوه وخورو حاجت ګټې باغدارانو تجارت چیه ده؟ والا تجاران ته من دغه هغه ده چې خواهش کوو چې خلک دې واخلي هغه شي چې باغوالانو ته هزینه شي که نه چې هغوی هم تاسې په دغه سرخانه کې د انګورو د خوړلو اجازه هم لري صلاحیت لري؟ نه خلکو مال نه موږ امانت د خیانت یو دانه هم اجازه نه لري هغه بیا موږ اجازه اخلو کوم که څه به اجازه نه زنګ وایي زنګ وایي موږ باندې یو شغله انګور وخوره په دواړو سترګو انګور به در باندې وخوري یعنې دې اجازې د غوره هغه مېلمه هغه لري موږ ته یې راکړي دي هلته لرو انشاءالله هغه به بیا ته راوښیې هماغه انګور موږ ته راوښیې چې شکر یم چینل قدرمنو دوستانو موږ غواړو چې تاسې باندې ساتي تاسې زموږ د خپرونو نه خوند واخلي او تاسې ته عملي موږ تصاویر وښیو دا یعنې په توا په مایسي باندې ستور انګور یې سړي خوړی شي یعنې دلته اجازه د خوراک شته ولې نه او د وړلو به اجازه نه وي؟ نه وړلو هم نشته هغه ده خو موږ ته همدغه یو سبب موږ ته راکړی چې اجازه دوستانو ګوره وایي برګ سبز توفیې درویش دغه یو دانه په نموني شکل زه خورم لاس مې ور واچوو او داسې نو داسې انګور هم لرو موږ یوه میاشتې پوره شوې پوه شوې ښه
مشره خپل هیوادوالو ته خپل دوستانو ته سرمایه ګزارانو ته پیغام چی ده؟ پیغام یې همدغه ده چې خلک دې سرمایه ګزاري وکړي، نور هم پوس سردخانې جوړې کړو، هغه جوړې کړو. دا موږ کوشش کوو چې هغلته نور هم جوړ کړو، یو 15 لکه سبات نور هم ځای ورته جوړ کړو. کوشش یې همدغه ده او پیام همدغه ده چې د زموږ برق جوړ شي، ذاتي نور هېڅ پیام نه لرو. یعنې د ستاندردونو په برخه کې تاسې خلکو ته ضمانت ورکوئ چې د دوی میوه چې څومره قرارداد کې کېږي ضمانت یې همدغه ده چې مال صحیح له باغه راسي په ضمانت د 3 میاشتې مال ضمانت د انګورو ورته کوم، هېڅ تغییرات به پکې رانسي. همدغه محدودیت دی د دغه ماشینو هم زه لرم، دغه هر ساعتونه 2 ماشینه مرتعي کېږي، دغه یې ماشینونه دي چالانه وي. بیا کله کله د اندغتوان کفایت زیات هم دي بې پوه شوې، خو موږ د خلکو د انګورو لپاره غواړو چې دواړه چالانه وي، مشکلات پکې رانسي، هغه یې خلکو میوه خرابه نه شي، مال وساتل شي، هغه وساتل شي. هرې خونې ته هم 2 ماشینې دي بېغمه، هغه رطوبت ماشینونه دي. بیا ماشین 2 ساعته ګل کوم، از رطوبت پرې ورخصې کوم، هره ورځ 2 ساعته. د دغه هغه منتاژولو سیستم کې څومره وخت دلته تیر سو چې دغه سیستم تاسې عیاروو، دغه سردخانه تاسې جوړوله څو کاله یې وکړل؟ 2 میاشتو کې جوړ شوی. 2 میاشتو کې؟ او بلاک هم وخته جوړ کړی، لکه دغه د سردخانې هغه د ماشینونه ورته 2 میاشتو کې جوړ. او ډېره سرمایه ګزاري به پسې وي، ډېر پیسې به بدلېږي. دا یعنې په ډالرو جوړ شوی، په اسانه داسې نه جوړېږي. تاسې سرمایه ګزاري کړې د خپل وطن ته، خپل مملکت ته، خپل حکومت ته. خپل وطن کې سرمایه ګزاري وکړئ، ټول تجاران ته مې همدغه خواهش دی خپل وطن کې سرمایه ګزاري. ایران او پاکستان کې مه کوئ، پردي مملکتونه دي، بیرته د سبا سړي هر شي قیدي یې خلکو ته بایسکل هم پرېنښودې چې ځان سره راوړي. ګوره دغه رطوبت همدغه اوبه خوټېږي، رطوبت ورکوي. اوبه هغه کېږي جوشېږي، اوبه جوشېږي، هلته رطوبت ورکوي، ښه پمپېږي د پمپو په ذریعه باندې. اینجا سرمایه گذاری را خدا محترما کرده و چقدر از این سرمایه گذاری خود یار عزیزتن؟ این 2 نفر است که به نام حاجی صاحب خالد و حاجی صاحب احمد که هر دوشان یکی از موفق ترین تاجرای کشور ما هستند که در عرصه تجارت و سرمایه گذاری بسیار گام‌های موفقی را برداشتند. و پلان‌های آیندهشان چی است؟ پلان‌های آیندهشان وقتی که می‌بینید او سمت هم پلان بخیر است که سردخانه جور شود که ظرفیت ما باید تا 5 لک برسد. 5 لک سبد باید ما ظرفیت داشته باشیم. امسال 1 لک دانه است و بسال بخیر 5 لک دانه سبد. دغه سرمایه ګزاري چې دوی دلته کړې ده څومره ورنه راضي دي او دوی تر اوسه پورې ګټه به هم لیدلې نه نو بالې دې په ګټه ګټه خو تر اوسه نشته، نو دغه 3 میاشتې چې سرخانه هم فعاله کړې کومه ګټه خو نشته، هغه تغو چې برق را تېرېږي نو بیا هم توکل خدای ته. دوی راضي دي، دوی وایي چې خلکو ته خدمت وشي، دوی وایي چې دغه د خلک یو څو کارګره دلته موږ سره یي او خلکو ته خدمت وشي، نور کوم هغه نه لري، دي مشکل نه لري. آخري خبره دا ده چې تاسې خپل کارګر سره هغه کړي دي، دلته تقسیم کړي دي، دوی ته څو وخته تاسې وظایف ورکړي دي؟ والا شپه ورځ دي، همدلته شپه ورځ پراته دي. مثلا وظایف تقسیم شوي نه دي چې د شپې او د ورځې دوی بیا خپل سره کوم وظایف هغه کړي؟ په شفتو باندې خو تبدیل کړي نه دي؟ نه مشکل نه ده. مقصد سبویي چې کېږي کار ته ته مازدیګر هغه هم چې موټر راسي کته کوي، نور ذاتي بیا کار نشته. دغه او د بودوباش لپاره لیلې هم دلته لري ورته؟ نه جای لري ورته، اتاق لري، هغه لري.
زما نوم حاجت الله ده یا له شریکانو د خلیج پروان رسام ماشاءالله خیر ته قصه وکړه څنګه دغه چورت ته پیدا سو فکر ته پیدا سو اول څه رقم ته تاسو دغه د تجارت لپاره اقدام من مخکې له دورې له طالبانو نه مخکې موږ د تیل په بلورو کې راوړل بیا نو له بلورو نه کرار له ټانکر ته راوستل نه دا چورت چاره د هغه که تیل فروشي اول چی شی وای تا کاروبار اول کاروبار مې د سودا ونده چورت د تیل او د بلورو راځي کینو سره چی وکړه او سره دا وکړ بیا نو موږ د بلورو نه تیر شو طالبانو په اول وخت کې بیا په میدان ښار کې پام جوړ کړ نو د ورغورین نه تیل راوړل هغه وخت کې بیا په دا اوزو کې بیا چول ډېر شټل به و څه وایي والا و بیا نو دا ټانګو کې و بیا دوی به بلادو د ذخیرو چې جوړ کړي په ذخیرو کې به چا چول هغه چرک عمر به کې ناسل آسام تیل به پاس پاتې کېدل بیا به دا چاپانونه له دغه نه سطح نه ډېر ټیټ کېښودل نو چرک به نه کشکېده هغه وخت به د موټر ډیزل پمپونه داسې زر نه خرابېدل نو دا د تاسو یې چې طالبانو بله دوره کې پیمانۍ کې تیل خرڅول که نه بیلورو کې تیل راوړل بیا چېرته تخلیه کول او بیا تاسو د فروش بازار څنګه ورته پیدا کول موږ دا په سرای ته راوړل سرای نه خلک به دا بیا دا حاکم فروشانو اخیستل شل بیلر او دېرش بیلر او لس بیلره به هغوی به دا پیلانو پرې خرڅول ټانګ ټانګداري ته هم څنګه مخه کړه اول خو بیلر و که نه بیا دا تاسو د سیستم د ټانګدارۍ کوم ځای نه امر واخیسته اقدام هم څنګه وکړ دا نو د طالبانو په هغه دوره کې په مخکې دوره کې بیا نو له هغو نه امر واخیستل کېده بیا نو دغه ټانګ ټانګداري څه رقم ته وي چې باید څومره ساحه باید ولري څه رقم نفایي باید ولري دا فلټراسیون کې موږ داسې و ټانګداري خو داسې دغه ډېر داسې نه و اوس سیستم کې خو یو مثال یو جرم نرجایي کمپني نور نوي سیستمونه باندې ماجد ولري وزخوانې ولري د ښځو ماجد ولري مخکې به دا نه و مخکې به هغه جای و د ټانګ امر به د واخیسته د مواد نفت نه وزارت تجارت نه او بیا به مواد نفتي نه هغو به وکې کول نو پاس له خدای پاک امر درته و بیا به تا نو خپل تیل راوړل و هلته به بیا څه په لیتر کې شل پیسې نصارات درته تقسیمېدې نور به ستا ګټه دغه تیل به کوم ځای راواردول دا موږ خو تیل له دغه نه له ورې نه راوړل ایران تیل ایران تیل و له دغه نه نیمروز نه نیمروز مربوط له هغه هم راوړل وخت قزاقستان ترکمنستان نه هغه وخت نه و بیا پاسته بیا دا تیل د مازار له پاسه راپیوسته دا پاسته و اول ټول تیل له هغه راوړل که اوس یو ټانګ باید کوم تجهیزات ځان سره ولري مهم شی پکې چې تا ویلي مسجد د زنانو مردمونه او بل دغه ضد حریق دا شیان او ضد حریق ولري نور در شان ډېر مثال مسجد ولري ښه او دا څه ځایونه ولري چاپېریال پاکي او پاکي حتی خلکو اوس ورته ګرمې اوبه ورته کوي اوبه ورته ګرمې چې خلک که سهولت وشي هغه د دې په خاطر نه رسېدنه هغه تیلوالا دې اودس وکړي هغه ټول خلک کولی شي داسې له دې نه استفاده وکړي له ګرمو اوبو نه دا نو د خلکو د سهولت لپاره هم ده او د موږ د ثواب لپاره دا زما شریک دا اجمل نومېږي د قرباو دا رامز جان نومېږي د ما هم دا شریک وراره ده نو رامز نومېږي پیغام دې چی ده تا پیغام چې د تجارانو نه سوال ژوند سره پیغام دا ده چې تجاران ته چې ډېره قیمتي دي ونه کړي چې دا مثال یو کم شی داسې چې مثال په لیتر کې 2 روپۍ 2 روپۍ وي په دوی باندې اقتناعات وکړي چې هر څونه ډېره سودا وشي او بیا موږ نه ګټه هم ډېرېږي او داسې که ډېره قیمتي باندې دی خور لاړ چې دا خلکو ته هم تاوان ده او دا موږ ته هم تاوان ده باید په ډېر کم شي باندې قناعت وکړي اجمل داوزی یم څرنګه چې زموږ مشر آی صاحب عتیق الله هوټک تاسو سره وغږېده مونږ فعلا د 15 کیلومتري د کابل ښار کې د ولسم ناحیه کې موقعیت لرو د 15 کیلومتري شهر کابل موقعیت نارسیده به د مزار شرک طلایی تانک تیل خلیج پروان آقای صاحب معلومات را براتون دادن قبلا نزدیک میتونیم شما مراجعه کنید پایه نوره که ما تقریبا 1 سال میشه نصب کردیم
دارای قبلا نظر بالای دولت 3 نواتیل داشتیم، پترول 92 بود، پترول 80 بود و دیزل نظر به فرمان امیر صاحب تیل 80 فعلا در بازار نیست، فقط 2 تفنگچی فعال 92 داریم و 1 تفنگچی دیزل و 2 پایه LPG فعال داریم. وارد میتونیم ببینیم؟ چرا نمیتونیم؟ شما مشاهده کردن میتونید که LPG یک پایه LPG فعال فعلا در حال توزیع است. اما روبرو که است؟ بله بله. میشه ببینیم؟ نزدیک شما قدرمنو دوستانو تاسو ګورئ انجینر صاحب ډېر ښې خبرې وکړلې او ډېر تکړه سړی دی. د سره زه پخوانۍ ملګرتیا لرم نو له همدې له کبله ډېره خپله مینه تاسو ته ښیي او انشاءالله تعالی تاسو به آینده کې د دې ټانک نوې نوې ویډیوګانې نظر به شرایط اقتصادی فعلا همه مروج گاز در بازار جهت نسبت به فروشات تیل فروشات گاز بهتر است. اکثریت موتر گازی در شهر کابل فعالیت داره که ما به طور 24 ساعته در خدمت هموطنان خود قرار داریم. یعنی رسیدگی کدام میتونین برای مشتریاتان؟ 100% با همکاری پایا خو کم نیست؟ نه خیر نه، پرسنل همکاری همیشه امرای ما دارن و به طور 24 ساعت فعالیت ما ادامه داره. حاجی صاحب و تاک صاحب برای ما گفت میگه تانک همه امکانات داره. کدام امکانات داره؟ امکانات که نظر به لایحه پروتکل ریاست مواد نفتی کابل تانک باید داره موترشوی، پنچرمینی و رکشاپ، مسجد طبقه اوناس و طبقه ذکور و دارای کامرای سکیوریتی باشه، کامرای امنیتی که به طور 24 ساعت باید فعال باشه و دیگه پرسونال باید بسیار خوش برخورد باشه، از اخلاق نیک برخوردار باشه که دریورها همیشه قناعتشان حاصل شود. در پالی ازی که ما به فروش تیل ادامه میدیم باید دیگه سهولت‌ها را به مردم و مسافرین به خاطر که شهرها است راه 17 ولایت اینجا موقعیت داره، دیگه سهولت‌ها را به مردم باید ما فراهم بسازیم که همیشه خدمت مردم در پالی ازی که ما بخش فروشات تیل داریم سهولت‌هایی که در تانک است میتونه مسافرین محترم برخوردار شود. فعالیت‌های یا خدمات شما چند ساعته است؟ به طور 24 ساعته ادامه داره. 7 روز در هفته به طور 24 ساعت. کارمندانتان 24 ساعت است؟ 24 ساعت دو شب داریم، شب روز شب شب است که به طور 24 ساعت. ته مهرباني وکړه ځان دې وکړه ته وپېژنه. عزیز احمد یم لوګر ولایت او د بریکبرک ولسوالۍ. ډېر ښه عزیز احمد اوس فعلا موږ تاسې په کوم موقعیت کې وو او څه کاروبار کوئ؟ من شمر غلام کې وو دغلته زما دوکان دی د اوه کاله د شریک. ډېر ښه. داسې لیدل کېږي چې اشاره کې میر غلام نسبت په پخوا تغییرات کې راغلي دي. دغه تغییرات لیدو که ته وایه څه شی دي او اوس څومره دلته امنیت ده، دلته خلکو ته د کار کولو د ساختماني چارو او بالاخره د چکر وهلو لپاره د سرمایه ګذاري لپاره څومره زمینه مساعده ده په اشاره کې میر غلام کې؟ انشاءالله امنیت خو 100% امنیت برحال امنیت او بل هم د کاروبار له لحاظه زموږ اوه کاله کېږي د دغلته یم الحمدلله کاروبار هم ښه دی او د شریک امنیت او کاروبار انشاءالله روان دی، هیڅ ماموریت نشته، د هیڅ له طرفه آبادیان هم روان دي انشاءالله نو ټول کاروبار خلک وایي په اشاره کې میر غلام کې لکه پخوا غوندې مثال د ساختماني چارې اوس نشته. په ساختماني چارې خلک خپل کورونه جوړوی سي، اجازه شته د حکومت لخوا؟ حکومت لخوا اجازه شته او د شریک خوا اجازه شته، آزاد دي خلک کارونه کوي، خپل کارونه جوړوي. ماشاءالله ماشاءالله. ښه دا راته وایه چې دوکان کې چی لري؟ دوکان کې مختلف شیان دي، خوراکه باب دي، زیاتره انرجیانې دي او دغه بسکټ دي، ټول شیان دي انرجي د خلکو تفریح لپاره هم جوړ کړي دي. تفریح په چکر باندې راځي انشاءالله هر شی. زیاتره مشتریان دي په تفریح حالت کې څه شی تاسې را خریداري کوي؟ زیاتره شیان د انرجي باب د زموږ کاروبار د انرجي. یې وښیه څو قسمه انرجي وښیه چې صحت ته ډېر مفید دي. او انرجیانې خو داسې مختلف انرجیانې دي راسره داسې منصر بال او هر رقم انرجیانې دي، طبیعي همونه دي، خوندور انرجیانې دي انشاءالله. پیغام دغه پیغام د وروره الله پاک د ټول کامیاب او خوشحاله دی وروره موږ پیغام ډېره انشاءالله. شکر غریبي کېږي ورته څه وایي؟ الحمدلله شکر د خدای شکر. هغه داسې هغه لري شات چې سړی وخوري قوي سي؟ انشاءالله شته کوم شات دي؟
ډېر شرطونه دي ډېر شرط دی لاس راواخله لیدونکو ته وښیه او دغه شرطونه دي راسره دا شرط بهترین شرط د دې قیمت څو ده؟ د قیمت 550 افغانۍ راځي. نیم کیلو یې وزن ده؟ نیم کیلو وزن خالص نیم کیلو وزن دغه شوګر فري شرطونه دي راسره یعنې شکر ته تاوان نه لري. څوک چې شکر لري دې نه کولی شي استفاده وکړي. والا دلته د ښار نه هم ډېر خلک راځي چکر ته هر څوک چې دلته راځي پوه شئ مازدیګر ټیم کې لږ بیروبار زیات وي او هر څوک کوشش کوي دلته یو ښه ښکلی کور جوړ کړي ښه دوکانونه شته پوه شئ ښه د چکر ځای ده. بیا ورزشکاران دلته ډېره توجه کوي سبی وخت نسبت په هغه د جمهوریت وختونه اوس څومره په نرخونو کې کتهوالی یا کتهوالی راغلی داسې خلک وکولی شي خرید وکړي دلته مزه کې واخلي. والا یعنې 100% کې یو 50% تخفیف راغلی ده. څوک چې ځمکې یا کورونه یا ګام شان چې جوړوي ډېر تخفیف یعنې یو جوړ کور چې پخوا څومره و اوس به څومره وي؟ مخکې مثلا یو کور 2 لکه یا 3 لکه ډالر پورې وښه شوقي کور برابر اوس 1 لک تر 90,000 ډالر پورې هم خلکو هم دلته واخیسته مونږ شاهد یو. قدرمنو دوستانو د کوکچین په کلي کې ما دلته داسې یو محترم شخصیت سره زه څنګ په څنګ ناست یم چې دی په دغې ولسوالۍ کې ډېر ښه نوم ګټلی ده ډېر خلک ورنه خوشحاله دي خلکو ته خیر رسېدلی ده. دی به په خپله خوږه ژبه ځان تاسې ته دروپېژني او د دغې ولسوالۍ په رسم و رواجونو کلتور عنعنات او خدمات چې دلته د دوی لخوا خلکو ته د ده لخوا ترسره شوي دي او د ده په ژوند باندې او د ده په باغداري او زمینداري او په کاروبار باندې به د خبرې ولرو. هیله ده دغه ځانګړې مرکه چې په دغه خپرونه کې موږ تاسو ته برابره کړې ده هم تاسو په خوند او ذکر سره ولرئ. سلام علیکم حاجی صاحب. سلام علیکم. خوب هستی جان جور؟ قراری جان جور. خیر قراری است. خدا کنه که صحتمند باشین. شما به هر زبانی که علاقه دارین به بیننده خودم معرفی کنین و بگویید که چی مصروفیت چی کاره هستین و به اینجا چرا یک قدر همی مردم خودت زیاد دوست داره و خیر و خوبی که برای مردم رسیده از کدام دلیل از کدام بابت برای مردم زیاد کوشش میکنی که خیرتان برسه؟ خیر اوسه سلامت اوسه. زه حاجی قنداغا د کوچکین د کلي رئیس د شورا وایم که سپینګیری وایم د کوچکین د کلي رئیس د شورا یم. نو موږ دلته د خپل په کلي و کور کې دغه ځینې جنجالونه مشکلات چې پیښیږي دا د جرګو مرکو له لارې حل کوو. تقریبا 20 کسه 25 کسه سپینګیري دي مشران دي هغه راټولیږي که چېرته کوم جاره جنجال پیدا شي نو بیا یې حل فصل کوي د جرګې و مرکو د لارې. یعنې دغه حکومت به هم هغه دغه کومې ستونزې چې پیدا کېږي کلیوالي ستونزې نو دا به بیا شورا ته راجع کېږي که نه دغه تاسو ته راجع کېږي تاسې به د شورا له لارې دا ستونزې حلوئ. که چېرې دغه هغه ستونزې د شورا له لارې بیا حل نه شي تاسې به بیرته راجع کوئ ولسوالۍ بیرته حکومت ته راجع کوو ولسوالۍ ته یې راجع کوو. دلته په مجموعاً په شکردرې ولسوالۍ کې به څومره هغه نفوس پروت وي څومره کورونه به وي او څومره خلک دغه د شوراګانو او بالاخره د ولسوالۍ هغه ته د امرونو ته یا فرامینو ته دوی غاړه ږدي؟ د ولسوالۍ ټولو امرونو ته فرامینو ته غاړه ایښې ده. ملت د خپل حکومت سره ولاړ ده همکار ده هم نظر ده هم فکر ده. څه چې د حکومت غوښتنې انشاءالله الرحمن چې ولس پکې نه وي او د شورا هغه ته خبرو ته خلک هغه لري غاړه ږدي. بله ډېر زیات داسې تقریبا 25 کلن 30 کلن مشکلات
حل شوي دي. ډېر ښه. دلته مهمه خبره دغه داسې لیدونکي هم ډېر علاقه لري چې د تاسې د خلکو په رسم و رواجونو باندې لږ معلومات پیدا کړي. هغه په دې معنا که دلته مثال څوک وغواړي خپل ورور یا زوی ته کوژده وکړي یا واده وکړي، دغه مسایلو کې لکه پخوا دغه مصارف اوس کم سوي دي که ډېر سوي دي؟ اوس خلک کولی شي چې په اسانه باندې خپل زوی ورور ته ودونه دلته وکړي، کوژدې ورته وکړي. اوس دغه د امارت په راتګ سره دغه مصارف کم سوي دي که هماغه پخواني حالت پاتې دي؟ څنګه ده دغه خبره؟ نه، کم شوي دي. ګرچې پخوا هم فضل د خدای زموږ په ساحه او علاقه کې دا ولور زیات نه و. پخوا هم دغه 1.5 لک 2 لکه هغه هم چې واخلي بېرته هماغه سیاسر ته بیرته مصارف کوي، توشک و بړستن و دغه شیان زیورات دغه شیان ورته اخلي. یعنې چې د پلار کورنۍ 1 روپۍ ځان سره نه پرېږدي. یعنې دغه بلې اوس رواجونه اوس بیخي ښه شوي خلک خوشحاله دي، ډېر خوشحاله دي، ډېر زیات د خلکو تاوان نشته. نه فضل د تاسو په هوټلونو کې په ودونه نه کوئ که نه؟ په کورو کې به کوئ که نه؟ څوک یې په هوټل کې کوي، څوک یې په کور کې کوي. مقصد ولور دلته زموږ په کودامن زمین علاقه کې ولور ډېر کم ده. هماغه 1.5 لک 1 لک روپۍ یا 2 لک روپۍ چې اخلي هغه هم بېرته مصرفوي. حاجي صاحب قنداغه ته خپل هم زمینداري او باغداري لري دلته نه په شکردرې کې؟ دا د تاسې په کوچین کلي کې؟ بله و شته دي، 1-2 باغه شته دي، د مڼو باغونه دي. دغه باغونه یعنې تجارتي دي که تنها د خپل شخصي خپل ځان لپاره مغه کړي دي، جوړ کړي دي؟ داسې څومره چې موږ د خپل دغه کېږي خورو یې که زموږ نه اضافه کېږي بیا یې خرڅوو. څه کال د تاسې د ولسوالۍ د خلکو یعنې د زارینو یعنې باغدارانو هغه حاصلات داسې په ښه بیه خرڅ شول که نه؟ مثال د انګورو مڼې دغو کې خلکو ګټه وکړه لکه تاوان وکړه؟ دغه راته ووایه. دې خاطره څه کال موږ ګاونډي هېواد پاکستان سره موږ ستونزه درلودله. په دغه ستونزه کې زیاتره د خلکو حاصلات ټول پاتې شول، په خلکو باندې صحیح خرڅوي نه دي. لږ لیدونکو ته لږ تفصیلات ورکړه. دغه کوم باغداران چې د مڼو دي دوی څه ناڅه مڼې خپلې خرڅې کړلې، یو څه ورته وشوله په شروع کې، ولې پس ته چې پاکستان د خپل سرحد وتړه، دا د پاکستان کار ده چې همیش وخت د میوه‌جاتو کې د خپل دروازه کلکه کړي. نو د مسلمانانو انګورو دا شیان په تاوان بیا خرڅېږي، په تاوان خرڅېږي. او دلته تاسې هغه غم نه لرئ، صدقانې نه لرئ چې دا میوه‌جات هغه کې وساتئ؟ اوس لږ لږ سرخانې جوړې شوي دي. یعنې موږ تاسې د شکردرې په ولسوالۍ کې د زمیندارانو هغه حاصلات یعنې مڼې او انګور هم دا اوس ساتل شوي دي، تر امله پورې ساتئ شي؟ یو څه یې ساتئ شي، یو څه یې نه ساتل کېږي، یو څه یې ساتل کېږي. آخري پیغام د خپلو هېوادوالو ته خصوصا حکومت ته د تا پیغام چې ده که داسې کوم خدمات دلته وکړي دغه شکردرې ولسوالۍ ته چې خلک لا نورم مینه حکومت سره زیاته سي او د خلکو دغه ستونزې ومال شي؟ نظر پیغام دې چیه ده؟ پیغام مې دغه ده چې انشاءالله الرحمن د امارت اسلامي نه ټول خوښ دي، ټول خوشحاله دي، اسلامي نظام حاکم ده، شریعت نافذ ده. نو په دې کې فضل له خدای موږ ډېر خوشحاله یو چې یو اسلامي حکومت لرو. نو د خپل د حکومت نه دا غواړو چې دغه کوم سړکونه چې زموږ خراب دي دغه موږ ته له خیره جوړ کړي او نور موږ د خپل حکومت ته انشاءالله الرحمن چې شپه او ورځ په خدمت کې. حاجي صاحب سلام علیکم. خوب هستید؟ ساعتم خوبه جان کاکو. حاجی صاحب خودم معرفی کنید. ما پیداوار نام دارم، یکی از سفیدهای شرک کلایی. پیش حاجی صاحب قنداقا آمدین، پیش خیرت و باش. خیرت های قنداقا از اندیوالای قدیم ما آمدیم از آن وقت خبرگیده شد که شما نه ما در مورد شخصیتش میشه کمک یک دقیقه حاجی قنداقا یک آدم بسیار خوب، متدین، مسلمان، خیرنده
خیر به کل این خودتان سار مردم دیده خوبه پدر را جام سارا دم خوبی برادر یا مادر خوبی سار مردم خوبی باشنده ولایت کابل یکی از تانگداران زون شمال. بسیار خوب. حاجی صاحب در مورد همین موقعیت همین تانک تان بر بین دا معلومات بدین. در کدام موقعیت هستین و این تانک چقدر در چند سال میشه افتتاح شده و چقدر شما از همین کار و فعالیت همین تانک راضی هستین؟ برادر بزرگوار موقعیت تانک ما در جایی است که سرویس میبینید شما اون طرف به سرک شکردله و وصل شده دیگه شو و روز وصل و این خود سرک شاراست میبینید شما که شمال داره و این خود خصوصی تکابل میره و وقت زمانی که تانک موجود شده خود قبلا این کسی دوستای دیگه که اینجا فعالیت میکردن دور کردن اون بعد حال مربوط ما میشه و فعلا خود ما در این سایه مربوطه هم فعالیت داریم و هم از تانک خود مواظبت میکنیم. در مورد همین تانکداری برای بیرون معلومات بده که چقدر همین تانکداری حال فعلا به نفع کسی که سرمایه گذاری کرده برای از آسیا چطور سال شما در مفاد هستین یعنی در حالی که روز به نرخ مواد نفتی تو به یک حالت نیست روزانه تغییر کرده میره و بالا رفته میره و نخواد شما عایدات به دست بیارید. یک موضوع یادآوری کنم برادر عزیز اول خود یک تشکری خاص میکنیم از امارات اسلامی که زمینه و موقع بر ما مساعد کرده ما از کار خود و از تجارت خود از همه چیزای خود راضی هستیم. خدا خیر بده شما و ضمن از مواد تیل شما یادآوری کردین تیل یک زمان تعیین نیست نرخش. یک روز در بازار کابل میری تیل است به یک مقدار بلند شده و فردا که میری میبینی که $50 و $60 بس پان آمده. تانکدارا همیشه وقت دمی فعلا شرایط کمی متضرر میشه. چون که تیل میخره به مقدار مثال 20 تن یا 30 تن یا 50 تن تیل ای به تانک تخریب میکنه میتونه که 2 تن یا 5 تن هر روزه بخره. این مجبور است که خریداری خود میکنه و میاره وقت به تانک تخریب میکنه. من بعد میشه که فردا بازار پان میشه. $100 پان میشه $50 پان میشه. ما فقط یک خواهش از برادرای بزرگوار خود دارم که در عرصه تانکدارا کمک توجه داشته باشند و ضرر مسلمان‌ها را به نظر بگیرن که ما چون اینجا کار میکنیم زحمت میکشیم نام خدا تقریبا 13 نفر پرسنل داریم که پرسنل ما هم فعلا شب و روز 24 ساعت تانک مفعالیت داره و در خدمت مشتریای عزیز ماست و خواص تانک یک طرح است که باید است یک تانکدار چی خواص باشه حول مواد اصلی و تیل اصلی خوب بالا و حالا با کیفیت بالا باید از تانک تخلیه کنم که مثال تیل فعلا در بازار کابل و در بازار خارج به نام گیدرو تیل دیزل درجه اول است که فعلا من خودم در تانک تخلیه میکنم از اون که بالا تیل نیست که وارد میشه به خارج و ترکیبش پترول است پترول 92 حسیل ما در تانک خود تخلیه میکنیم و گاز حیرتی تخلیه میکنیم چون جنسای ما کیفیتش بالاتر است و از هر نگاه استاندارد نورم استاندارد است بدون نورم استاندارد این تانکدار نمیتونه که تیل خالی کنه و تا فروش برسه و نرخنامه داریم ما از خود اتحادیه بر ما نرخنامه میده و ما از روی نرخنامه اتحادیه اطاعت میکنیم و فروشات خود مطابق حساب میکنیم اگر ضرر میکنیم اگر فایده میکنیم چون ما نمیتونیم از امر سرکشی اینمی شما که ببینید دو پای گاز ماست این گاز ما فعالیت گاز ما است LPG است LPG و کارگر ما هست فعلا فعالیت میکنه سیاه گاز هم اینی منطقه را که ببینید دارای 16 پای هست که کل پای ما همزمان فعال است هم پترول هم دیزل میتونیم از دو طرف ما استفاده کنیم و کارمندای ما این پیشوری شما تا آماده است فقط آماده فعالیت است در خدمت مردم مشتری خود است. دیده میشه که باکی و صفایی در تانک موجود است. چند نفر وظیفه داره؟ ما یک نفر مخصوص داریم که صفایی تانک میکنه. روزانه شب و روز با پاکوری تانک وظیفه‌اش است و یک نفر داریم که تشنابا و مغزه بیار پاکوری صفایی میکنه. تشناب از مغزه در زمین چیزا با خبر میباشه. دیگه با مطابقی که از کارمندان که هر کس در فعالیت و سرپایش میباشه. این دوست ما اون مربوطش نمی پای است. نام چی است؟ نام چی است؟ خب عبدالوهاب چقدر راضی هستی از وظیفه‌تش؟ از وظیفه خود؟ خدمات شما 24 ساعت است یا به روزه است؟
و مشتری ها برخوردتان چه خبر؟ بسیار محترم. چند قسم تیل میدید دیگه از طریق پایان؟ از طریق پایان دو نوع کدام تیل؟ تیل دیزل است، تیل پترول است. ماشاءالله. خوب اجازه کدام پایان نمونه نشان میدهید؟ امی پای ما این نمونهش در پیش شما است که پای دیجیتالی است و همزمان میتونه از سه تفنگچه استفاده کنه، هم طرف راست هم از طرف چپ. پترول 92 سوپر و دیزل درجه اول سوپر دیزل باشه. میشه 02 تشریح تشریح اینجا که بچه‌ها میاد دیگه خریدار که مثال میگه 500 یا 1000 2000 اینجا برش نمره زده میشه. میبینید شما میبینید نمره زده میشه، مثال 500 زده میشه، 500 که زده میشه بودجه برش اشاره چه میزنه و چیزی که تیل که مقداری که به او آدم داده میشه خود ماشین قیدش میکنه. میگه یک سیستم میگه نمیره بعد یک طرف. نه که استاندارد است. این استاندارد که است. این پای هم زمان همه روزه اگر نشه هفته دو بار ما چک میکنیم خود ما. سکلت سنگ داریم. نه مشتری ضرر میبینه نه. ان شاء الله در کار دنیا که اخلاص باشه اوجا برکت هم باشه. خداوند هیچ وقت انسان ناکام نمیکنه. مورلاک است. مورلاک خود سیلبند مواد نفتی است که هر زمانی که میای قیتی میگیره خودش سیلبند آواز میکنه، قیتی میگیره، در غیر ما اجازه نداره داخل. دیگه چی میخوای برای ما برای شما یک از خوبی های پانت مرکز یک سوپرمارکت بسیار مجهز داریم و 24 ساعت همزمان 2-3 نفر کارگر دارد. سوپرمارکت چی داره؟ از قبیل خوراک کباب، خشکه، مثال هر چیزی که ضرورت یک مشتری می باشه معتبر 580 مایه و یا که استاد میکنن وضو نماز میکنن یه چیز ضرورت داره میگیرن و مشکل مسلمان ها همش حل است به امید خدا. مادرش بیادر جارشون برای نام مبارک چی است؟ در سوپرمارکت 24 ساعته می باشی دیگه خدمات 24 ساعته است. خب کدام نوع خوراک کباب دارید؟ هر چیز که میکار میشه برای مسافر. بزرگوار خوراک ابریشمی موقع است 24 ساعت فعال است. از طرف شب نفر داریم که فعالیت میکنه و از طرف روز هم. مشتریات هم کم است یا مشتری ماشاءالله خوب است فضل خدا. ما مشکل از عمل از مشکل مردم عمل از دارای بسیار انرژی با کیفیت بالاتر از هر چیز که است. نوشابه با نوشابه که تا 100 افغانی باشد. بله کدامش است؟ برو بعد نشانش بده. یک نوع انرژی جنسینگ است، فولیش رد بول است، اون مونستر است، اونو ما 500 افغانی گفتم باشه شاید از این بالا باشه. نه 100 افغانی بالا نه صدقه فعلا. این نشان. نه. قوت داشته باشه. این انرژی که دارای پروتئین هم می باشه و بعضی چیزهای دیگه هم داخل از اضافه تر می باشه. چون یک مسافری که استاد میکنه موتور خود به خاطر رفع خستگی از استفاده میکنه. بله. مسجد ماست که نام خدا گنجایش یک در وقت نماز یک 50 60 نفر داره. 50 60 نفر گنجایش داره. مسجد ما نگاه پامداری و چیزا منظم می باشه، پاک می باشه، مرتب می باشه و بچه هر کس وظیفه‌اش است همیشه 2 از 3 وقت جمع جورو پاکی صفایی وظیفه چون خانه خداوند است. هر کس به الله خدمت کنه، هر کس به خداوند خدمت کنه، الله کدیش مقدر خوبی میکنه. 6 ماه تا 1 سال ذخایر داریم. بله ما تقریبا 2 میلیون لیتر تیل ما داخل سرای ما 2 میلیون لیتر تیل ما ذخیره داریم. ما قرارداد دولتی هم کار میکنیم، امرای امارات هم کار میکنیم و وقت زمانی که تو قرارداد میکنی اگر ذخیره نداشته باشی، اگر امکانات نداشته باشی، تو نمیتونی که به اون حکومت با اون زمانش تیل برسونی. قانون قرارداد نمی است که تو در وقت زمان تیل باید است که جایی که قرارداد میشه تو تیل برسونی. ذخایر دي چې شپږو میاشتو لپاره کولی شي ټانک حمایت کړي او خلکو ته خپلو هیوادوالو ته تیل په ډېر په جګ کیفیت ورکړي. دغه موټر هم چې ګوري خپل دي او لویه ساحه ده انشاءالله تعالی سي دلته ګوران جنریتر کار هلته ګوره وظیفه دار. او جنریتر کار ما سه کنیم مخصوص جنریتر می باشه که اگر برق میره میتونه سولار جنریتر در روزای ابری جنریتر هم استفاده میتونیم از برق دولتی. رو برو شیشه‌اش هست. این سولارای مستقلی سولار که دارای 62 شیشه می باشه و 32 کیلووات همزمان به ما برق تولید میکنه. یعنی اینجا میتونی که دو تانک دیگه ما جور کرده میتونی. بله. و ذخایر که برای 6 ماه که برای اگه پیسه که خدا داد میتونی که تا یک سال قراردادی قانون شترس جناب امازاس قراردادی قانون شناس وقتی تو قرارداد میگیری باید تمام امکانات داشته باشی. چون نمیتونی که تو بدون امکانات قرارداد بگیری. قرارداد مثال یک روز یک موتر تیل تو خریده میتونی، یک روز رو تیل $200 $300 برش خریده نمیتونی. از اینکه متضرر میشینی
و ذخیره کسی یک چیزی است که بنیادی است. تو از استفاده کرده میتونی همیشه وقت تیل تا به وقت زمانش رسانده میتونی. اما کارهایی که به حساب قرارداد داریم و آزادانه و مطابق قرارداد خرید کو برش بیخی مطابق خرید فروش بله بله و اون قدر که ما همیشه قرارداد داریم و از ما مقدار تیل خود خریداری میکنیم و از ذخیره خود جای بجا و هر زمانی که قراردادی تیل ضرورت می داشته باشه به ما یک روز پیش میگم و برشون میرسیم. نام چی است؟ نام امرالله. از کجا آمدی کجا میری؟ از کابل آمدم میرم غربان. موتر گلپوش صبح داری خو؟ دیگه. خو حالا دیگه طرف عروسی میرین دیگه. بخیر. عروس میبرین قریه دیگه. چطور است تیل چرا دیگه شما میندازین دی موتر؟ گفتم باشه یک دفعه چک کنم چی رقم است خوبش است یا خراب است. و تیلش سابق انداخته بودین؟ نه والا این دفعه. حالا چک میکنین. برخورد کارمنداش همراه مشتری‌ها چطور بود؟ والا دیگه این دفعه اول ما دیگه باز ببینیم از بعد باز گام میزنیم. خو اگه تیلش خوب برآمد با چطور میکنی؟ باز دیگه همیشه میایم پیشش. تشکر از خودت. ما با مشتری ما میست که تیل خوب با کیفیت با ما تجربه کنید. پترول ما هی 92 دیزل ما هی 02 است با ضمانت. یعنی تیل در اروپا یعنی مردم پیدا کردن نمیداره. تیلی است که به اروپا وارد میشه از ترکمنستان به اروپا میره به افغانستان هم میاد و بالاترین تیل که در افغانستان میاد فعلا مدام تاون خود تکلیف میکنه.